آخر هم طالبانو پاکستان ته ځواب ورکړ. دا چې څه ویلي دي ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان په سپین بولدک کې پر پاکستانی پوځیانو ډزې زموږ کار نه دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک په دروازه کې پر پاکستانی پوځیانو له بریده 2 ورځې وروسته طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې د لړم په 24مه له غرمې وروسته په یوه ټویټ کې لیکلي چې دا برید د ناپېژندو وسلوالو لخوا ترسره شوی دی. مجاهد د دې پیښې د رامنځته کېدو په اړه تاسف څرګند کړی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یې د یوه لوړپوړي پلاوي د ګمارلو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ټینګار کړی چې هڅه کیږي ترڅو په راتلونکو کې د دې ته ورتو پیښو مخنیوی وشي. د ویلو ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په سپین بولدک دروازه کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالبانو د نښتې په اړه راپورونه خپاره شول چې ویل شوي په دغه نښتو کې 8 پاکستاني پوځیان او 3 طالبان وژل شوي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.